السلام علیکم ګرانو دوستانو. راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا څخه مننه وکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوري لوبغاړی راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا نه مننه کړې ده چې د افغانستان کرکټ پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا 2 ورځې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هڅې او کوششونه وستایل او میرویس اشرف د کرکټ بورډ رئیس او نصیب خان د اجرایي رئیس په توګه ومنه. راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د مثبت پریکړې ته په خبرګون کې ویلي دي چې د کرکټ نړیوالې شورا څخه ډیره مننه چې د افغانستان کرکټ پرمختګ کې د مرستې په کولو کې مهم رول ته دوام ورکړ. راشد خان لیکلی دی د کرکټ له نړیوالې شورا څخه مننه چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ کې مهم رول لوبوي او له افغانستان سره دوامدارې مرستې او همکارۍ ته دوام ورکوي. همدغه راز غواړم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د رهبریت او وروستیو هلو ځلو او فعالیتونو ستاینه هم وکړم چې دوی د افغانستان د کرکټ د پرمختګ لپاره ډیر زیار وباسي. په آینده کې هم د دا ډول مثبتو کارونو او فعالیتونو هیله لرم. بلخوا به د 500 ورځو لوبډل مشر حشمت شایدي هم د کرکټ نړیوالې شورا څخه مننه کړې ده. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی د کرکټ له نړیوالې شورا څخه مننه کوم چې افغانستان ته د استازولۍ څوکۍ برته ورکړه. دا د افغان کرکټ او ټول ولس لپاره ستر زیری دی. زه د افغان کرکټ بورډ له مشرتابه څخه هم ځانګړې مننه کوم چې له تیرو 6 میاشتو راهیسې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې او دغه ثمره یې ترلاسه کړه او هیله ده همدا شان دوام ورکړي. دوی ته د دغه سترې لاسته راوړنې مبارکي وایم. افغان کرکټ د لا وځلیږي. د یادولو ده چې د کرکټ نړیوالې شورا د افغان کرکټ بورډ سره د مرستو او بودیجې زیاتوالي ژمنه هم وکړه او له لوی لوبډلو سره د لوبو برابرولو لپاره هم ټټر ووهه. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.